سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته ډېره ښکلې او د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه ورځ حامد له ښار څخه د چکر په نیت یو لرې او سرسبزه کلي په لور روان شو. کله چې حامد کلي ته ورسید نو د کلي د چینې غاړې ته یې دمه کوله. په دې وخت کې د کلي نجونې د اوبو راوړلو لپاره د چینې پر لور را روانې وې. کله چې حامد د لرې واټن څخه د نجونو ډله ولیده نو ځان یې د یوې لویې ونې شاته پټ کړ تر څو چې نجونې یې ونه ګوري. حامد د نجونو په لیدو باندې مشغول شو. د حامد سوچ او پام بس یوې نجلۍ ځان ته اړولی و چې په ټولو کې ډېره ښکلې او حیاناکه وه. حامد د دې نجلۍ په ښکلا او حیا کې ډوب و. یو ساعت وروسته ټولې نجونې د کور په لور روانې شوې. حامد غوښتل چې دا نجلۍ وڅاري خو د حامد ملګری راغی او حامد مجبور شو چې له خپلو ملګرو سره یو ځای خپل چکر ووهي. څو ورځې یې په کلي کې تېرې کړې او بیرته ښار ته راستانه شول. د حامد ټول سوچ او فکر هماغه نجلۍ ته و. د هغې نجلۍ مینې یې په زړه کې ځای نیولی و. د حامد کورنۍ چې کله د حامد دا حالت ولید نو پرېکړه یې وکړه چې د حامد واده زر تر زره له هماغې نجلۍ سره وکړي کومه چې یې په کوچنیوالي کې د حامد په نوم کړې وه. خو حامد نه غوښتل له داسې یوې نجلۍ سره واده وکړي چې کله یې هم نه ده لیدلې او نه یې پیژني. خو حامد د خپل مور او پلار د خوشحالۍ لپاره واده کولو ته غاړه کېښوده. څو ورځې وروسته حامد له خپلې کورنۍ سره هماغه کلي ته ولاړ کوم کلي کې چې حامد په هماغه ښکلې نجلۍ مین شوی و. حامد ډېر حیران و چې څه وکړي. له دې څخه یې ویره وه چې داسې نه چې هماغه نجلۍ بیا وګوري او له واده کولو څخه بیرته په شا نه شي. کله چې حامد د خپل ناسکه کاکا کور ته ورسېدل نو له دمې څخه وروسته یې د حامد د واده خبرې پیل کړې. حامد وویل زه غواړم چې خپله راتلونکې میرمن مې وګورم. کاکا یې وویل سمه ده حامد جانه. غږ یې وکړ سارا لورکۍ دلته راشه د پلار نازولې. کله چې سارا راغله نو حامد ورته ډېر حیران شو. دا ځکه چې سارا هماغه نجلۍ وه کومه چې حامد په ګودر کې لیدلې وه او پرې مین شوی و. حامد ډېر خوشحاله شو او بیا یې په ډېرې خوشحالۍ واده ته چمتووالی ونیو او د یوې میاشتې په جریان کې یې له سارا سره واده وکړ او د خوشحالۍ او د مینې څخه ډک ژوند یې پیل کړ. نو درنو لیدونکو، که په ژوند کې مو د خپل مور او پلار د خوشحالۍ لپاره خپلې خوښۍ او خوشحالۍ نادیده ونیسو نو د دنیا هره خوشحالي به مو په نصیب شي.